او مونږ په تاسو باندې یرا لوګا دمال او د سر نقصان او پامدنو کې کمې ضرور راولو او تاسو به ازمو په داسې حالاتو کې چې څوک صبر وکړي او چې کله پرې څه مصیبت راشي نو وایي چې مونږه د الله یو او هم الله ته واپس لونکیو نو هغه ته د خوشاله زیره ورکړه پاغوی باندې با د خپل رب ته طرف نه ډېر مهربانيانی وي د الله د رحمت په سوري کې بوي او هم دغه خلک په نیغه لار روان دي بشکا صفا او مروه د الله د نخونه دي نو څوک چې د بیت الله حج یا عمره کوي نو داغه لپاره داسې د ګناه خبره نه ده چې د دې دوانو غوندو په منځ کې صحیح وکړي او څوک چې په خپل رضا سره د خیر سکار وکړي هغه د الله په علم کې دی او الله داغه قدر کوونکی دی